السلام علیکم ورحمت الله محترمینو، نن در سره د یا حی یا قیوم یوه بله نابلده وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې انشاءالله د دې وظیفې کول به ستاسو زندگی در بدله کړي. دا حی یا قیوم د الله تعالی دوه مبارک نومان دي چې ډیر طاقتور دي. که ستاسو په ژوند کې داسې یو حاجت وي هغه نه پوره کیږي، او ستاسو زندگی داسې یو ارمان وي هغه نه پوره کیږي، او ستاسو په زړه کې یو خواهش وي هغه خواهش نه پوره کیږي، انشاءالله که چیرې هغه جائز حاجت وي، جائز خواهش وي، جائز مراد وي، د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی در پوره کړي. دا وظیفه ده د یا حی یا قیوم ډیره بهترینه او ناشنا او طاقتوره وظیفه ده. د دې وظیفې په کولو باندې انسان د ژوند هر حاجت پوره کولی شي. د انسان د زندگی هر ناممکن کار الله ممکن ګرځوي. علماء کرام هم په دې باره کې بې انتها زیات فضائل د دې وظیفې ذکر کړي هم دي، او دا وظیفه داسې ده چې انسان له عدمه و وجود ته رابولي، یعنې د انسان هر رکاوټي کارونه الله تعالی ور ختموي، او هغه کارونه چې رکاوټ پکې کیوي هغه ټول کارونه الله تعالی ور سموي، او هغه حاجتونه چې نه پوره کیږي هغه ټول الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ور پوره کوي. او ډیرو علماء کرامو لیکلي دي چې دا وظیفه سیده دا د اسم اعظم په مقابل کې ده. اسم اعظم خو تاسو ته یاد وي هغه ده چې انسانان خپل ناممکن کارونه ور باندې ممکن ګرځوي. یعنې اسم اعظم داسې وظیفه ده د اسم اعظم ده چې انسان یې د هر مقصد لپاره ووایي هغه مقصد یې پوره کیږي، انسان یې د هر حاجت لپاره ووایي هغه حاجت یې پوره کیږي، او هر دعا د انسان فورا قبلیږي، انسان مستجاب الدعوته ګرځي. که کم انسان دا غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زما دعا دې رنګ راوړي، او زه چې کم حاجت لرم کم خواهش او په دعا کې الله تعالی څخه غواړم هغه پوره کړل شي، نو هغه د دغه وظیفه باندې عمل وکړي. دا وظیفه چې ده یا حی یا قیوم. یا حی هم د الله تعالی یو مبارک نوم ده، قیوم هم د الله پاک جل جلاله مبارک نوم ده چې ډیر طاقتور ده. نو دوستانو زه نن طریقه درته ښایم د دې وظیفې پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. اولین د خپل مقصد د خپل حاجت په خپل ذهن کې راوګرځوئ، له هغه نه بعد وظیفې طرف ته ولاړ شئ. وظیفه به څه وخت کوئ، پر کومه طریقه باندې کوئ. وظیفه چې هر وخت تاسو کوله په هر ورځ کې کوئ، تاسو د خپل مرضي د خپل اختیار یاست. خو له دې وظیفې سره دوه رکعاته نفل ده. دا دوه رکعاته نفل په داسې وخت کې کوئ چې هغه مکروه وخت نه وي، یعنې د سهار لمونځ مې وکړئ تر هغو پورې یې مه کوئ څو لمر نه وي راختلی، یا داسې وي چې زوال وخت نه وي داخل سوی هغه ختم سوی نه وي، یا داسې وخت مثلا د مازدیګر له لمانځه نه بعد د ماښام تر لمانځه په دغو درو وختو کې یې نه شئ کولی. له هغه نه بعد یې هر وخت کولی شئ، خو ښه وختونه یې زه درته ښایم هغه دا دي مثلا یا د ماښام له لمانځه نه بعد وکئ، یا د ماخستن له لمانځه نه بعد نیولې تر سهاره پورې چې څو د سهار اذانونه کیږي په دې دوران کې تاسو هر وخت کولی شئ. نو تاسو به اودس وي یا به مو اودس تازه کړی وي یا اودس وکئ، له هغه نه بعد پر جای نماز باندې ودرېږئ، دوه رکعاته صلات حاجت په نیت باندې وکړئ. صلات حاجت طریقه مخکې ما تاسو ته ښودلې وه، خو بس هغه اسانه نیت ته لکه نفل چې کوې خالي صلات حاجت کې ووایه، لمونځ وکړه، دوه رکعاته نفل دې وکړئ، سلام وګرځوه، پر هغه ځای باندې کښېنه، ولاړېږه مه، دا وظیفه شروع کړه. اولین یو وارې درود شریف ووایه، اللهم صل اللهم بارک. دا درود شریف د اسانه د هر کس ده، د لمانځه درود شریف ده، دا ووایه. له هغه نه بعد پر هغه ځای باندې بس دا وظیفه شروع کړه، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 500 واره 500 واره یا حی یا قیوم ووایه. له هغه نه بعد بیا 200 واره قل هو الله احد الله الصمد دا ووایه. په پای کې بیرته یو وارې هغه درود شریف ووایه ستا په سر کې ویلی اللهم صل اللهم بارک، هغه ووایه. له هغه نه بعد الله تعالی لاس پورته کړه د خپل حاجت لپاره، د خپل مقصد لپاره، د خپل خواهش لپاره. انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجت در پوره کړي، الله تعالی به ستاسو خواهش در پوره کړي، او کم مقصد چې مو د هغه مقصد لپاره دعا وکړئ ښه په توجه سره یې وکړئ، انشاءالله دعا به دې الله تعالی قبوله کړي،
او هر جائز خواهش چې دې په زړه کې درلود هغه الله ته پیش کړه چې الله دې وظیفې په برکت سره رافره کړي. انشاءالله که جائز و حرام ناروا نه و الله تعالی درپره کوي چې هر قسم ته ناممکن حاجت وي الله تعالی درته ممکن ګرځوي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه خپله یې وکړئ، ډېره اسانه وظیفه ده. له نورو ملګرو سره مې شریکه کړئ. پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.